رونو په حرام مال ګوره قربانیونه کوي ښه لکه قربانۍ نه خو کوو که نه انشاءالله په حرام مال قربانیونه کوي او مونږ دا یو حیله جوړه کړې ده ښه دا د علما کرامو یو حیله ذکر کړې ده مونږ یې بیانو خلقو ته کو چا ته پته وي چې د ما دا مال حرام ده نو دا د چا نه قرض روالي د حلالو مال په هغې د قرباني وکړي او بیا د وروسته خپل قرضونه خلاصوي د دې وجې نه زمونږ فقها اعظام فرمایي کم سړی د بینک ملازم ده د بینک او هغه سره صرف د خپلې کمایي دا کمایي صرف د بینک تنخواه ده نه د پټي فصل شته نه نور وغیره رونه شته نه ورسره نور څه کمایي شته صرف د بینک په تنخواه باندې ګزاره کوي او په هغې باندې کوي نو زمونږ فقهای کرام فرمایي په دې قرباني نه کېږي دا ولې رونو هغوی ټوله ورځ سودونه جمع کوي دا کم چې تعلیم یافته خلک دی هغوی پې پوهېږي هغوی ټوله ورځ لګیا وي سودونه جمع کوي تا نه والي سودو تا نه پیسې والي کېدي دله او کال پس یا میاشت پس هغې باندې دی ورته اوس منافع وایي سود ته هغې باندې سود وخیږي او دی جمع کول کوي حسابونه کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده چې په دغې خلقو باندې لعنت ته چې کوم خلک د سود کاروبار کوي سود کې حساب کوي سود جمع کوي د ټولو باندې لعنت ته یو سړی د بینک کې ملازم ده خو د بینک د پن کار نه کوي د پن فرض که یو سړی ده هغه په ګیټ باندې ډیوټي کوي د بینک په ګیټ باندې ناست وي که نه پولیس والا ناست وي یا نور نو د هغې تنخواه صحیح ده ښه د هغې تنخواه صحیح ده ځکه مونږ خو هسې کې دا ټول د حکومت نه پیسې خورو که نه استادان خوري ملازمین خوري خو لیکن بعینه د بینک چې کم ملازم ده هغه ټوله ورځ سودونه جمع کوي لہذا د ده دا کاروبار حرام ده د ده په پیسو باندې قرباني نه ده پکار که یو سړی ده چې نیمې پیسې د بینک دي او نیمه کمایي والا د بل دی نه رځي د پټي والا رځي بل رورې دی چې د سعودي عرب کې ده بل ملک کې ده او هغه والا هم راستوي دا یو ځای کې نو زمونږ فقهای کرام فرمایي بیا پې قرباني کېږي نو وروڼو که داسې کس سره مو قرباني وکړه چې د هغه مال حرام ده ټوله قرباني خرابېږي لہذا د هر طرف وګورئ خیال کوو انشاءالله